الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. أستمع وأعيد. مركز شرطة. مركز شرطة د پولیس مرکز د پولیس سټیشن یا موږ حوزه ورته وایو. مرکز شرطه حوزه یا د پولیس سټیشن. نفق تونل ته ویل کیږي. نفق تونل. جسر پل ته ویل کیږي. جسر پل. نادي ریاضي دا د سپورت کلب ته ویل کیږي. نادي ریاضي د سپورت کلب. لوحة إرشادية د معلوماتو لوحة إرشادية دلته چې ګولې معلومات یا ارشادات د ارشاداتو لوحه. إشارة المرور ترافیکی سراغونه. إشارة مرور ترافیکی سراغونه. شتقات سلور لارې. شاطئ ساحل د بحر غاړه. شاطئ ساحل. طريق رئيس طريق یا طريق رئيسية چې ویل عمومي لاره. طريق رئيسي عمومي لاره. مومنه. طريق الخدمه د خدمت لاره. طريق الخدمه د غلار ته وای دی ته طريق الخدمه ویل کیږي. او که تاسو کوم بل نوم ورته وای نو هغه تاسو کومنټ کړئ. دوار دغه ته دوار وای. هله کوم کومنټ کې تاسو وای چې د تاسو وای مثلا سرکونو مابین کې د سګر تغیله کولی هغه ته دوار وای. نو هله کوم چې تاسو وای چې دا سمانا ور پښتو کې ورته کومه کلمه استعمالېږي. شارع سرک. أتحدث وأصف الأشياء في طريقي إلى شاطئ. وإذا خبري کوم وأصف الأشياء أو د شیانو صفات کوم في طريقي پلارک إلى شاطئ د ساحل په طرف. یعنی دې د پاره تاسو یو 15 جملې باید جوړې کړئ. یعنی د څه خاص چینل لري دلته لیکلي تاسو باید هغه مثلا بهر ته دی یو چاته وایي چې څنګه مخې تم چې راغلل کومه سلاړ سي دا لومړی درس کې ویلی ول. نو هغه سی او 2-3 جملې کې کومنټ کړئ تاسو ته ګټه وکړي. لومړی درس کې وګورئ یا مغه سي دلته تاسو کومنټ وکړئ. اصلي محاوره وثلاثي. الدرس الثالث. استمع الى الحوار واعيده. محاوره واورم واعيدها وتكرارهم. مساء الخير يا علي. مساء الخير يا علي. ما خام بخير يا علي. مساء النور يا وليد. ما خام بخير يا وليد. هل تذهب معنا إلى المسرح؟ هل تذهب معنا إلى المسرح؟ آیا ته مونږ سره مسرح ما تاسو سټیج ویلی ور خو عمومي کې هغه کوم سټیج چې دا هغه تماشا خانه کولی شي خبره ده. مسرح فقط سټیج ته نه وای خو هغه چې چیرته تماشي شان کیږي سټیج هغه چې هغه یو دی هغه ته مسرح ویل کیږي تماشا خانه. مع من. آیا ته مونږ سره هغه تماشا خانه ته ځي. مع من د چا سره. مع والدي د زما د پلار سره. مع والدي زما د پلار سره. واين المسرح او دا تماشا خانه چیرته ده. واين المسرح في وسط المدينه په مابین د ښار کې ده. في وسط المدينه په مابین د ښار کې ده. غرب موقف الحافلات د بسونو د تمځای غرب طرف ته. د غرب د بسونو د تمځای طرف ته ده. یعنی د غرب طرف ته چیرته د بسونو تمځای یا بس سټاپ ده. لا مانع ث مشکل نشته. لا مانع ث مشکل نشته. شكرا لك. ډیره مننه. اصنف جمل الحوار و ترتیب کوم جملې د محاورې. دلته باید 2 جملې به زویم نور تاسو وایي. جمل استفهامیه د پښتون کولو جملې مثلا ما تاسو ویلو کم لماذا دا شان ټول استفهامیات چې د سوال پښتني کول لپاره استعمالېږي. کیف ذهبت الى المدرسه. مکتب ته څنګه لاړې. لماذا تذهب الى البيت. کور ته ولې ځې. 2 جملې ما جوړ کړې. کیف لماذا ما دا ټول دی په باره کې. عبارات تحیه د تحیه د سلام علیک عبارات مثلا مرحبا اهلا وسهلا دا عبارات تحیه دي د خراغلاست. اتجاهات 3 اتجاه دي. اتجه شرقا اتجه شمالا اتجه جنوبا دا ټول 3 اتجاه دي. اماکن مستشفى مدرسه الجامعه او بيت.
اسماء الاشخاص د احمد محمود علي دا څلور نومونه دي. نو دې کې د خاص شی نشته. ها اكمل بالاختيار الصحيح فوق تحت امام خلف وسط. و په دغه کلمو سره د لاندې خالیګاوي دا ډکوم. ها النفق الجسر دی ما بین نفق الجسر. نفق تونل ته ویل کیږي. دلته څه راځي؟ نو النفق تونل د جسر لاندې ده څه وایو تحت. النفق تحت الجسر و تونل دی پول لاندې ده. السيارة امام الحافله. دلته امام السيارة امام الحافله موټر وای دی بس شاته مخې ته ده. ها مكتب الحجز وراء يا دلته خلف ويو خلف وراء مشاته خلف ويو. مكتب الحجز خلف الصيدليه. مكتب الحجز دا د نوبتونه چې ورکي. مكتب الحجز د ریزرویشن انګلیش کې ورته وي. د نوبتونو مکتب یا مرکز د دواخانه شاته دی. المسبح وسط الحديقه. مسبح د لمبلو ځای دا د مابین د پارک کې دی. حدیقه پارک یا باغ. الجسر او پول چې دی فوق النفق د تونل په سر دی. نو دلته دا شپږ کلمې وي دا باید تاسو وکړئ خو بس دا ما درته وویلې. فوق تحت امام خلف. فوق پاس تحت لاندې امام مخامخ خلف شاته وسط مابین. استمع و اعيد. دا دلته صرف تکرار دی خو باید معنی هم تاسو ته ذکومه. استمع اور اعيد. عمل 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 عمر امر عمر امر قرأ قرع سأل سعل يعمر يأمر باء باع. نو د دې معنی څه شی ده دا به لاندې وګورو. عمل لاندې ویم عمل راځي چې دلته وګورو دا ما تاسو ته دلته هغه کړی. عمله د یو څه شي د پیښېدو یا رښتیا کولو لپاره غوښتنه چې کوي. د دې معناګانې ډېرې دي د داسې لغتونو. تاسو ته یو سایټ ښیم المعانی دا مختلف څو ژبې دي. عربي نه انګلیسي ته عربي نه فارسي ته دا ډېر یعنی ښه قاموس دی. دا تاسو که انټرنیټ لرئ ډاونلوډول هم شئ موبایل کې. دې کې تاسو ډېرې معناګانې دي. اوس ما څو لنډې معناګانې درته راخیستې. عمله هیله یې وکړه په دې معنی هم دی. یو چاته د امید دلیل ښودل دې ته هم وایي. بل عمر سکنه کان مسکونا پکې اوسېدل. عمر کان پکې اوسېدل کان مسکونا. بل قرع دقه طرق خبط وهل. طرق الباب دروازه وهله قرع. سعل ټوخی وکړ. سعل ټوخی وکړ. يعمر بوساتي والملتين. يعمر والملتين دا قرآن کریم لفظ ده. وبيساتي یا وساتي بي. باء دا فعل ده. رجع باء بالحق او بذنب. هغه په حقیقت یا ګناه اعتراف وکړل. نو دا وسو لغتونه ول چې دې درس کې منګول ویلي دا څه شو. نو امر یې وکړل. دا بعد قرأ ولوسته د قرأ معنا منګ وکړه. سأل سوال وکړل د سأل جواب منګ ویلي. يأمر امر یې وکړل د يأمر معنا منګ ویلي. باء باع يبيع خرڅ. نو درس زیات شو. خپل درس هم دلته بس کوو. تر کاسه پختابي هیله کوم کومنټ وکړئ. هیله کوم چې درس لایک شیر کومنټ حتما وکړئ او یوټیوب کې هم لایک کومنټ کوئ. نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.